الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم مسلمانانو ورونو د ملي رادو اوریدونکو د نیکمرغي کوچني اختر د رارسیدلو په مناسبت تاسو ته د افغانستان مجاهد او متدین خلقو او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي وایم او الله تعالی څخه غواړم چې د روژې مبارکې میاشته کې زمونږ او ستاسو د روژې تراویح و نور عبادتونه او خدمتونه په خپل عالی دربار کې قبول و منظور وګرځوي. منګه او تاسو ټول د تقوا، اخلاص و استقامت په لار ثابت قدم ولري او دنیوي او اخروي ژوندانه سعادتونه او نیکمرغۍ را پر برخه کی. محترمو، نن د اسلامی میاشتې یعنی د شوال اول ورځ ده. دې ته په عربي کې عید الفطر وای او په پښتو کې ورته وړکۍ اختر وای. وړکۍ اختر د الله پاک د نعمتونو یو نعمت ده او د روژهدارو د پاره خوشحالۍ ورځ ده، ځکه روژهدار د الله جل جلاله حکمونه پوره کړو، روژې ونیوله، نو نن هغه ورځ راورسېدله چې موږ تاسو ته الله کریم دغه خوشحالۍ ورځ را برخه کړې ده. دې ته عید وایي او د عید وجه تسمیه علما لیکي چې د عید وایي دا مشتق د عود څخه ده. نو د عود معنا دا ده بار بار راتلل. نو وړکۍ اختر هم د الله جل جلاله په احسان سره بار بار راځي. نو وړکۍ اختر ورځ ته یوم الجائزه هم ویل کیږي. یوم الجائزه په دې اعتبار باندې د الله جل جلاله د طرف نه انعامات ورځ ده چې دا انعام مسلمانانو ته د اجر او د ثواب او د مغفرت په شکل باندې ورکړل شوی ده. په دنیا کې هر قوم د پاره خپل خوشحالۍ ورځې وي چې په دې د خپل تهذیب او خپلو مذهبي طریقو موافق خوشحالۍ کوي. مثلا عیسایان د پاره خپل خوشحالۍ ورځ ده، د یهودیانو د پاره خپل د خوشحالۍ ورځې دي، د یهودیانو د پاره خپل د خوشحالۍ ورځې دي. همدغه شان د مسلمانانو د پاره او د امت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د پاره هم په کال کې 2 ورځې د خوشحالۍ ورځې دي چې په دې ورځو کې د الله کریم د طرف څخه د مسلمانانو د پاره او د امت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د پاره دا ورځې تحفتن او د خوشحالۍ ورځې ورکړل سوي دي. نو زموږ ستاسو د پاره پکار دا ده چې دغه د خوشحالۍ ورځې، دغه د اختر ورځې چې یو ته عید الفطر ویل کیږي چې د وړکي اختر ورځ ده، او بل ته عید الضحی یعنی د غټ اختر ورځ ده. نو په دې ورځو کې، په دې 2 ورځو کې مسلمانان د اسلامی احکام موافق د شریعت په حدودو کې دننه
خوشحالي کوي. بیا د مسلمانانو د خوشحالي ورځې د نورو قومونو د خوشحالي ورځو څخه ممتاز دي، یعنی فرق لري. یو امتیاز د مسلمانانو د خوشحالي د ورځې او د نورو اقوامو د نورو قومونو د هغوی د ورځو نه امتیاز لري، ځکه نور قومونه په تیرو شوي زمانه کې د یو اهمې واقعې راپېښېدو په یادګار کې هغوی خوشحالي کوي. مثلا عیسایان په 25 د دسمبر باندې د کریسمس ورځ لمانځي، په هغې کې دوی خوشحالي کوي او دوی دا وایي حضرت عیسی علیه السلام په دغه ورځ باندې پیدا سوی ده. اگر که مؤرخین او تاریخ والا په دې باندې رد کوي چې حضرت عیسی علیه السلام په دې ورځ باندې نه ده پیدا سوی، چې کومه ورځ چې دوی دا د خوشحالۍ ورځ ګرځوي. همدا رقم کومه ورځ چې د حضرت موسی علیه السلام او د بني اسرائیلو د فرعون د نجات وموندلو او فرعون ټول لشکر سره په دریاب کې غرق شو، نو یهودیان د دغې ورځې په یادی کې خوشحالي او اختر کوي او خپله خوشحالي ترسره. همدا رقم آتش پرست او مجوسیان هغوی سوي هغه د نیروز او د مهرجان ورځې سي دي او په دې کې څه کوي؟ خوشحالي کوي. حالان کې اسلام چې د مسلمانانو د خوشحالۍ دپاره کمې 2 ورځې چې وړکی اختر یا غټ اختر ورځې مقرر کړي دي، نو دا د تیرې زمانې داسې یو واقعې سره نه دي تړلي چې صرف یو ځل را پیش سوي وي. لکه د نورو اقوامو، لکه د عیسایانو، د یهودیانو او د هندوانو، د هغوی د خوشحالۍ ورځې د یو واقعې سره تړلي دي. اما د مسلمانانو دا کم خوشحالۍ ورځې چې دي دا د یو واقعې سره نه دي، دا داسې عبادت پوره کېدو په آخر کې مقرر کړي دي چې هغه عبادت په هر کال راځي. کله چې حضرت انس رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي، وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته رالی، په هغلته صحابه و په نبی علیه السلام مبارک باندې ایمان هم راوړی او د نبی علیه السلام چې کوم منهج او کومې طریقې وي او کوم احکامات چې ورته ذکر کړي وو په هغې ټولو باندې ایمان راوړی وو. او کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم رالی، قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم المدینه، کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته رالی، ولهم یومان یلعبون فیهما، د دوی دپاره وی 2 ورځې وي او په دې 2 ورځې کې دوی به لوبې کولې، خپل خوشحالۍ به یې کوئ، په دې ورځو کې به خپل تماشاوې کولې، خپل سیلونه به یې کولو. نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایي ما هذان الیومان، دا کمې 2 ورځې دي چې تاسو دومره تماشا پکې کوئ او دومره خوشحالۍ پکې کوئ، دا کمې 2 ورځې دي؟ نو صحابه ورته نبی علیه السلام مبارک ته جواب ورکړی، قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلیة، دا هغه ورځې دي علیه السلام چې موږ به خوشحالۍ کوئ، موږ به تماشاوې کولې، موږ به سیلونه کولو فی الجاهلیة، په زمانه د جاهلیت کې، یعنې مخکې د اسلام څخه چې به موږ کومه خوشحالۍ کوله، نو دا هغه ورځې دي چې دا نن را رسېدلي دي او موږ په دې کې څه کوو؟ هغه خپل خوشحالۍ کوو. نو علیه السلام صحابه ته وفرمایي، ان الله قد ابدل لكم بهما خیرا منهما ويوم الفطر ويوم الاضحى. پیغمبر علیه السلام صحابه ته ویلي، په تحقیق سره الله کریم
ستاسو د پاره دغه 2 ورځې په یو خیر باندې بدلې وګرځولې. یعنی د دې 2 ورځو په مقابل کې تاسو ته یو 2 ورځې نورې درکړي چې په هغې کې تاسو خوشحالۍ کوئ او په هغې کې تاسو خپل هغه اسلامي حدود او د اسلامي فرهنګ او د شریعت په چوکات کې تاسو خپل خوشحالۍ کوئ. چې یوم الفطر چې د وړکي اختر ورځ ده او د یوم الاضحی او د ورځ د لوی اختر ده. نو زمونږ ستاسو د پاره په کار دا ده مسلمانانو ورونو او عزتمندو چې مونږ تاسو په هر سرزمین د دنیا کې یو چې الحمدلله په امت محمدی صلی الله علیه وسلم کې یو باعث مونږ ستاسو عام کردار ټول عمل ټول حرکات ټول خوشحالی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سنت او د اقوالو د افعال موافق وي. که چیرته مسلمان غواړي او امت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم غواړي چې زما د پاره کامیابی وي ام په دنیا کې ام په آخرت کې چې په ورځ د محشر کې په هغه عظیم المرتبت مقام کې چې د حضور علیه الصلاة والسلام مخ ته موږ راپورته کیږو او د الله کریم مخ ته راپورته کیږو، نو په صحیح اصولو باندې او په هیڅ کمبوتیت ونه لرو، نو یوازینۍ د امتیاز لاره زموږ ستاسو د پاره دا د ګرانو او زموږ ستاسو د پاره کامیابۍ لاره دا ده چې کوم اصول پیغمبر علیه الصلاة والسلام او شریعت مطهره زموږ ستاسو د پاره ذکر کړي دي په هغه اصولو باندې موږ تاسو څه وکړو رفتار وکړو. ځکه دا وړکی اختر ورځې د مسلمانانو د پاره د خوشحالۍ مقرر شوي دي. په دې کې به دوی خپل اظهار د خوشحالۍ کوي، اظهار د سرور به کوي او مسلمانان خوشحالۍ د شریعت په حدودو کې دننه چې کوم شرعي اصول دي په هغې کې به دننه دوی خپل خوشحالۍ کوي. د غیر مسلمه د اخترونو په شان باندې د هغې د تماشاو په شانو باندې د هغې د اخترونو په شان باندې به دوی اخترونه نه لمانځي او دوی به خپل خوشحالۍ د هغې په طریقه باندې نه کوي. خو افسوس دا ده چې نن بعضې مسلمانان خپل ثقافت، خپل تهذیب او خپل مذهبي طریقې برخه دی پرېښودلې ده او د غیر مسلم د مسلم تقلید کوي او د هغې قانون خپل په ځان باندې تطبیقوي او خپل ځان د شریعت د ثقافت څخه د شریعت د طریقو څخه لرې کړی ده. او زموږ ستاسو د پاره په کار دا ده باید دا د خپل د خوشحالۍ ورځې چې زموږ ستاسو د پاره شریعت ګرځولي دي او پیغمبر علیه السلام زموږ ستاسو د پاره دا ورځې راته ښودلي چې د وړکي اختر او د لوی اختر ده. باید موږ تاسو په دې کې تلاش وکړو، سایه وکړو، آیا په دې کې خپل اهل د پاره، خپل فامیل د پاره او خپل بچانو د پاره څه اعمال ترسره کړو او څنګه کردار ترسره کړو او کوم احکامات په دې شبانه روزو کې په دغه وړکي اختر کې موږ تاسو مخ کې بوزو او هغه ژوندی وګرځو. خو زمونږ بعضې مسلمانان ورونه هغه کلتور، هغه رواجونه، هغه کارونه کوي چې هغه د شریعت موافق نه وي، د علیه الصلاة والسلام د وینا موافق نه وي او په هغې باندې شریعت مطهره هم ناراضه کیږي او رسول مقبول صلی الله علیه وسلم ناراضه کیږي. په بیلګه په طور باندې د ملي رادو د رادود په نگاه باندې تاسو ته زوایم ګرانو ورونو او زما د افغانستان خواږه مسلمانانو که په دننه په وطن کې استی او که په خارج وطن کې استی، نو باید موږ تاسو کوشش دا وکړو، زموږ ستاسو لویه ادعا دا ده که یو څوک رانه پوښتنه وکړي
چې تاسو د چا په امت یې، ستاسو پیغمبر څوک ده؟ نو موږ تاسو په ازادانه ژبه باندې دا وایو چې محمد صلی الله علیه وسلم، محمد علیه الصلاة والسلام زمونږ پیغمبر ده. نو اوس په کار دا ده چې د پیغمبر علیه السلام ټول هغه صورت ته باید موږ تاسو متوجه سو، یو او بل د پیغمبر علیه السلام سیرت ته متوجه سو چې د پیغمبر علیه السلام د امت د پاره صورت څه شي بیان کړی ده، او پیغمبر علیه السلام د امت د پاره سیرت څه شي بیان کړی ده. نو باید موږ تاسو صورت خپل داسې جوړ کو، په داسې بیلګه باندې جوړ کو چې هغه موافق د سنت وي. نو نن د اختر د خوشحالۍ ورځ ده. موږ تاسو ته شریعت وایي، په حدود د شریعت کې او په موافق د شریعت باندې تاسو خپل خوشحالۍ کوئ، او خپل لباس په شریعت په توګه باندې اغوندئ، او خپل کردار رواجونه د شریعت په طریقه باندې کوئ. نو نه بیلګه په طور باندې تاسو ته وایم چې کله د اختر ورځ راسي او زمونږ د خوشحالۍ عظیمه ورځ ده، نو سید الایام ورځ ده، د سردار د ورځو ده، د خوشحالۍ ورځ ده، د سرور ورځ ده. مونږ تاسو د سنت د پیغمبر علیه السلام یو نازنین سنت سیدي، افتخاری سنت دی، د امت د پاره د زینت سنت دی، لکه ګیره ده د بیلګې په شان درته وایم. دې ته مونږ تاسو سلمانیانو ته راسو، نو په سلمانی کې دا خپل ګیره خلاف د شریعت جوړه کو، او د خپل ګیرې تم یا قیچي بند کړی وي یا پلی ماشینم بند کړی وي. نو دغه د علیه السلام نازنین سنت، نو دا واخو په هغه سلمانی کې پریدو او خپل د پښو لندې کو. نو عزتمندو د رادو د ملی رادو د نگاه څخه تاسو ته وایم، په یو بنا د یو مسلمان ورور دغه کم افعال چې مونږ تاسو کوو، دا د یو شخص نه دي، دا د احمد و د محمود و د زید و د بکر عمل نه ده، نو دا د هغه فرمان نه ده، دا د زمونږ ستاسو د رهبر فرمان ده چې صادق المصدوق محمد صلی الله علیه وسلم وینا ده، چې هغه وایي چې تاسو خپل ګیرې د سنت په طریقه باندې پریږدئ. نو نن که چېرته مونږ تاسو د خپله ګیره خلاف د شریعت جوړوو، نو په ورځ د محشر باندې په هغه عظیم المرتبت مقام کې د حضور علیه السلام په مخ کې به نو څنګه پورته کیږو؟ هغه که مونږ تاسو ته دومره ووایي عزتمندو چې ته زما امتي وي، او ما تا ته ښایسته عمر درکړی و، ښایسته جایداد مې درکړی و، ښایسته ځواني مې درکړې وه، درته ښایسته اولاد مې درکړی و، او تا زما دغه سنت نازنین سنت خپل په مخ باندې نه پرېښودی. دا ډیر د افسوس خبر ده چې په ورځ د محشر کې علیه السلام مبارک ما و تا ته وکړي، دا د عتاب ده، بیا زما و ستا دپاره ملامتۍ ورځ ده. او بل مونږ تاسو راسو د خپل جامعه کې، نو خپل د بچیانو ته وګورو، او د بچیانو اصلاح د چا په لاس کې ده؟ د مور و پلار په لاس کې ده. الله کریم په قرآن کې فرمایي قو انفسکم و اهلکم ناره. الله وایي تاسو وساتئ خپل نفسونه او خپل اهل د نار څخه. نو دا تربیت د اولاد ته اشاره ده. نو تربیت د اولاد هم زما او ستا په لاس کې ده ګرانه عزتمند وروره. د دغې تربیت د اولاد هم باید ما او تا وکړو. زما او ستا اولاد نازنینی اولاد نن سبا دا ویښته په کوم قسم باندې جوړوي؟ ویښته په داسې قسم باندې جوړوي چې هغه د غربي شټایل وي، د غربي هغه رسومات خپل په سر کې جوړ کړی وي. نه عزتمند مسلمان وروره، دغه د اختر خوشحالۍ باید د سنت په طریقه باندې خپل ویښته جوړ کو، خپله ګیره جوړه کو، خپل لباس د سنت په طریقه باندې کو. نو د اختر خوشحالۍ په شرعي حدودو کې هغه ترسره کو، او شرعي ثقافت خپل په ځان کې راولو، او خپل هغه مذهبي طریقه خپل په ځان کې راوړو، او د غیر مسلمه تقلید باید مونږ تاسو ونکو. حالان کې زمونږ تاسو د مسلمانانو خپل کتاب
خپل پیغمبر شته، خپل مذهب طریقه شته، خپل اسلامی حیثیت، خپل ثقافت او تهذیب مشته ده. اسلام یو کامل دین ده. اسلام یو کامل دین ده. الله کریم په قرآن عظیم شان کې فرمای الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الله فرمای الیوم نن ورځ ما ستاسو د پاره دین کامل کو، په تاسو می خپل نعمتونه پوره کړو او ستاسو د پاره می د اسلام دین خوش کړو. رضیت لکم الاسلام دینا، ما دا ستاسو د پاره د اسلام دین خوش کړو. نو اوس راسو د اسلامی فرهنګ او د اسلامی دین څه مونږ تاسو ته وایي هغه باید وکړو. نو اوس د اسلام نه علاوه بل دین مقبول دین نه ده، بل فرهنګ مقبول فرهنګ نه ده. د اسلام قانون مقبول قانون ده. الله کریم فرمایي په قرآن عظیم شان کې په بل ځای کې ومن یبتغ غیر اسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخرة من الخاسرین. الله فرمایي څوک چې د اسلام نه علاوه بل دین غواړي، یعنی مطلب څه، بل دین اختیاروي، بل دین غوره کوي، نو دا د ده نه هیڅ قبول نه قبولولی شي، هیڅ به قبول نه کړی شي او دی به په آخرت کې د تاوانیانو څخه وي. نو باید عزتمندو د دغې وړکي اختر خوشحالۍ او خپل ځان د پاره مونږ تاسو باید خوشحالۍ وګرځو، خپل ځان د پاره مونږ تاسو باید افتخار وګرځو چې الحمدلله مونږ تاسو د امت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په امت کیو. نو باید په افتخارانه سره دا درته وایو چې الحمدلله چې مونږ تاسو نن سبا چې کومه زندگی په کومه جامعه کې تیروو، چې زمونږ ستاسو ګران افغانستان، عزتمن افغانستان، پر افتخار افغانستان او د استقلال نه ډک افغانستان او باغیوره اولوس او باغیوره خلک مونږ تاسو لرو، باید زمونږ ستاسو ټول رواجونه د شریعت موافق وي او اختر د شریعت موافق وي او د شریعت مطهره د خوشحالۍ هغه د شریعت په حدودو کې باید مونږ تاسو تیر کو. په آخر کې بیا د کوچني اختر مبارکۍ او د کوچني اختر د رارسیدلو مبارکۍ ټول ملت د افغانستان، څه په داخل د افغانستان کې دي او څه په خارج د افغانستان کې دي، د افغانستان ملت خلق دي، دی ټول ورونو ته مسافرینو ته د زړه د کومې څخه مبارکۍ ورته وایم. الله کریم دی دا د ټولو د دوی عبادتونه او د دوی هغه سایه او کوششونه چې په دغې مبارکې میاشتې کې کړي دي، الله د خپل په دربار کې قبول و منظور وګرځوي. عزتمندو زمونږ ستاسو د افغانستان ملت